چې مدام د بل عیبو ته نظر کړي خدای له خپل عیبه ولې بې خبر کړي. زموږ تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې همیشه په نورو پسې د محاسبې ماشین ګرځوو او همیشه د نورو خلکو په ذات کې، د نورو خلکو په شخصیت کې او د نورو خلکو په کورنیو کې بدګنې لټوو. که چیرې همدغه عمل معکوس تکرار کو، یعنی لږ تر لږه په خپل ذات، په خپل شخصیت او په خپل ځان تمرکز وکړو او خپلو تېروتنو ته متوجه شو، نو موږ به هیڅ کله په خپل ژوند کې د نورو خلکو د ژوند د ارزیابۍ لپاره وخت پیدا نکړو او ټول عمر به د خپل ځان په اصلاح باندې تیر شي. د دې ټولنې تر ټولو بد فرهنګ دا دی چې همیشه د نورو په اړه خبرې کوو. پلانکی څنګه دومره غوړ دسترخوان لري، پلانکی ولې په دومره لوکس موټر کې ګرځي او پلانکی ولې له دومره لوکس او مفشن ژونده برخمن دی. وسړی هر چاته الله تعالی خپله برخه رسوي او هر څوک د خپل کار او زحمت په مقابل کې، د خپل وړتیاو په مقابل کې یو څه ترلاسه کوي. د دې په ځای چې په نورو ټول عمر نیوکه کوي، انتقاد کوي او په هغې کې بدګنې لټوي، په خپلو مهارتونو باندې کار وکړو، راپورته شه، روان شه او لږ تر لږه د ژوند له مزایاو برخمن شه.